وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي او کله چې تپوس کوي ستانه بندگان زما په بار زما کې. دلته اوس د دعا خبر راځي او د رمضان او د دعا یو تعلق دی. نو په منځ کې د دعا مسله راوړه چې ستاسو ګوره خیالي دی ته د رمضان او د قرآن تعلق دی او د رمضان او د روجي خاص تعلق د دعا. نو دعا او د قرآن تلاوت د دې له د رمضان په میاشتو کې ډېر زور ورکول غواړي. د دې آیت په شان نزول کې علماو یو څو خبرې بیان کړي. مشهوره دا ده امام احمد دا حدیث راوړی دی ابو موسی الاشعري رضی الله عنه وایي موږ د رسول صلی الله علیه وسلم سره د غزا دپاره وتیو. نو کله چې به موږ په دنګ ځي ختو کته به راکوزېدو رفعنا اصواتنا بالتکبیر موږ به د الله اکبر په زوره وي. نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې په ارام وایي په ارام وایي د اواز لږ کم کړي. فإنکم لا تدعون اصم ولا غائبا تاسو داسې رب نه رابلئ چې هغه کوڼ دی یا هغه غیب دی. انما تدعون سمیعا بصیرا تاسو داسې رب رابلئ چې هغه اورېدونکی دی او هغه لیدونکی دی. ان الذي تدعون اقرب الى احدكم من عنق راحلته تاسو چې کوم رب رابلئ کنه هغه تاسو ته ستاسو د دې سورلۍ د دې سټ نه هم زیات نږدې دی. سړی چې په سورلۍ باندې سوري نو سورلۍ دا سټ سړي ته څومره نږدې د دې نه زیات وي دغه رب تاسو ته نږدې دی د تاسو چې رابلئ. او یو حدیث کې داسې راځي چې صحابه کرامو تپوس چې یا رسول الله په زوره وغواړو د الله نه که نه په غلي اواز سره په کومې طریقې سره خپل رب ته خپل حاجتونه ووایو او بلنه ورته وکړو. نو الله دا آیت نازل کړو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي او کله چې تپوس کوي ستانه بندگان زما په بار زما کې. صحابه کرامو له تپوس کړی و که نه چې آیا زموږ دا رب نږدې دی چې پټه خبره وکړو که لرې دی چې آواز اوچت کړو. نو الله دا آیت نازل کړو چې زه یعنی الله خو ذات په اعتبار سره په عرش دی باید خو مخکې دلایل پیش خو د علم په رڼا کې الله جواب ورکوي چې د علم په رڼا کې یا د علم په باعتبار د علم او باعتبار د لیدو د اورېدو الله وایي زه هر چا ته نږدې یم. فإني قریب نو یقینا زه نږدې یمه. زړه ته زما ډېرې خبرې عرضي کې راځي خو بس سړی ترې واوړي بیا ډېر تفصیل جوړېږي. خو هسې یو فایده یاده کوي. اوس به نور سوالونه راشي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه سوالونه شوي دي او الله د هغې جواب ورکړی. او جواب چې الله ورکوي نو یا ورته وایي قل یا ورته وایي فقل ته ورته ووایه داسې. دلته ووایي بندگان زما تپوس کوي زما په باره کې فإني قریب نو زه نږدې یم. قل یې ورته ووایي چې ته ورته ووایه چې زه نږدې یم. داسې پکې شتي نشتي. دلیل دی په دې باندې چې د دعاګانو او د عباداتو په وخت کې د الله او د بنده په منځ کې واسطو ته ضرورت نشته. ډایرک رابطه د الله سره ساته ډایرک تعلق د الله سره ساته. او د بعض مولیان دا چې خلک لرې کوي د الله نه نو د هغوی خپل یو تجارت روان کړی او ته ګناهګار سړی ستا به الله واوري والعیاذ بالله. دې خبرې ته وګوره ستا به الله واوري. الله خو اوري دا هر چا اوري او وایي چې ستا دا اوري نو ګناهګار دی به اوري که. او دا توبه چې الله په دې شریعت کې راوستې د څه دپاره خو دې ګناهګارو دپاره ده. دا چې هر ځای کې وایي ان الله غفور رحیم خو هم د دې ګناهګارو دپاره که نه بخښنه ورته که. نو د خلکو نه ځان لرې ساتئ چې تا لرې کوي د الله. أجيب دعوة الداعي إذا دعان
قبلهم دعا د دعا کونکی کلا چی دعا غواړي مانا فلیستجیبوا لی نو دوی دی خبر ومنی زما وليؤمنوا بی او ایمان دی راوڑی پما لعلهم يرشدون دی دا پارا چی دوی پسملار شی اللہ عزت دعا قبلهم دا دعا غختون کی و دا هر چه دعا قبلی گی دا هر چه قبلی گی نا تاسو دا پریږ دا خبر روانه د مؤمنانو ده د هر مؤمن دعا قبلیږي دغې له راځو دا یو جواب دی د هر چا دعا خو هر وخت نه قبلیږي که ستاسو دا قبلیږي پته یې چې د کوم چې جواب راکړو چې هر وخت قبلیږي ذکر چی کل انسان کے سکمے یی داگی درہ سے دعا قبول نشی دی چتنی شوی نو اللہ خود دعا قبلی دا ہر دعا غختون کی خو کل قبول نشی چی قبول نشوا نو اللہ خود پا دیخفل خبر دے خوی قبلی چی قبول نشوا نو پوش پا غختون کو کی کمے دی بل دا چی حدیث کی دا راگری دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر ذکر کردی دا چی امام احمد دا حدیث راوڑے چی کلی و مسلمان دعاو گواری دا اللہ نو اللہ والا بدری کارون کی یو ورکی اما ان یعجل له دعوته دا دی چی سغواری دا قول اللہ ورکی و اما ان يدخرها له في الاخرة یا دا دعا دا پارا پا آخرت کی ذخیرہ کی آلتو اللہ ثواب ورکی وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها یا د دې په ذاتی یو مصیبت او سخت دریږي خیالم دی کنه نو موږ خو دعا قبل د صرف څه ته وایو نه چې هغه څه غوښتلي چې دغه الله راکړي خو دا هم د دعا قبل د دي کنه لکه الله د دې په ځای ته دې خبر نه یو بل شر ته د رسېدو هغه ته نه لري او دا دومره ضروري نه و دا ته چې څه غوښتو دغه ضروري چې ته دې شر نه بچ او دغه شان دا دعا ستا دپاره وساتلی شوه قبوله شوه آخرت کې به الله په دې لوی اجر تاله درکړي دا هم قبلې د دي نو تعدي نه ده پکار ځکه رسول صلی الله علیه وسلم دې نه منع کړې ده لا یزال یستجاب للعبد ما لم يدعو باثم او قطيعة رحم ما لم يستعجل دا هغه وخت پورې د انسان دعاګانې قبلېږي چې څوک پورې تعدي نه کوي صحابه کرامو یا رسول الله هم الاستعجال د تعدي کول څه ته وایي ويقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء يرى ما خو دعاګانې وغوښتې او ما وغوښتې او ما وغوښتې والله نه قبلې پښیمانه شي هغه دعاګانې پرېږدي نو تعدي به نه کوې غواړې به کېدی شي الله یو څو کاله بعد ستا د حاجت تاله درکړي او بهګي د الله حکمتونه خو ته به په دعاګانو غوښتو باندې نه ستړی کېږي او نه به په دې باندې ځان تنګې دا عبادت دی بله فایده چې دا راوته فلیستجیبوا لي زما خبره دې ومني څوک چې د الله خبره څومره مني دومره دعاګانې قبلېږي دا یاد کړه چې کله ته دا معلومول غواړې چې ستا دعاګانې الله قبلوي که نه نو ته ځان ته وګوره ستا معامله د الله سره څنګه دي بیا مخکې خبرې ته ګوره